له قمبر څلورلارې تر خیرخانې کوتل د غځېدلي سړک چارې 95 سلنه بشپړې شوې دي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت تخنیکي ټیم د روان 1404 لمریز کال د سنبلې میاشتې په 26مه نېټه له قمبر څلورلارې تر خیرخانې کوتل د غځېدلي سړک چارې له نږدې وڅارلې. د اقتصادي معاونیت تخنیکي ټیم د کابل ښاروالۍ له لوري د دغه پروژې د ترسره شوو کارونو ستاینه وکړه او دغه پروژه د ښاري ترانسپورټ د تنظیم او ښاري پراختیا په برخه کې مهمه وبلله. د کابل ښاروالۍ مسؤلینو د اقتصادي معاونیت تخنیکي ټیم ته ډاډ ورکړ چې د دغه سړک پاتې چارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته بیه وسپاري. د کابل ښاروالۍ مسؤلینو وویل چې د دې پروژې لپاره دوی ته د قرارداد مطابق 1 کال او 8 میاشتې وخت ورکړل شوی او د قرارداد موده لا 4 میاشتې پاتې ده. د دوی په خبره له پلان سره سم به په دغو 4 میاشتو کې د پروژې ټول چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته بیه وسپاري. له قمبر څلورلارې تر خیرخانې کوتل غځېدلی سړک 7.6 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره سور لري چې اوسمهال یې 95 سلنه چارې بشپړې شوي دي. دغه سړک د تګ راتګ لپاره 2 اساسي سړکونه، د اساسي سړک دواړو لورو ته پلې لارې او لښتي، ګلدانونه، ترافیکي نښې او د یو معیاري سړک ټولې برخې لري. د دغه سړک په جوړېدو سره د کابل ښار په شمالي سیمه کې ترافیکي ګڼه ګوڼه د پام وړ راکمه شوې. له شمالي ولایتونو څخه د سوداګریزو توکو بار وړونکو او مسافر وړونکو موټرو ته د پام وړ سهولتونه رامنځته شوي او ترافیکي پیښې کمې شوي دي. پر دغه سړک 450 میلیون افغاني لګښت راغلی چې د کابل ښاروالۍ له بودیجې ورکړل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دغه سړک چارې د تیر 1403 لمریز کال د ثور میاشتې په 8مه نېټه د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم الله عبدالغني برادر اخوند له لوري پرانستل شوې وې. مینا بدی ګران ملت زړه کی را سرګند کړم، هر الوشت خاور بدی بیا ټکل خوند کړم.